راتلونکي پلانونه ستاسو سره شریک. اول د مالي امکاناتو په صورت کې د هیواد د وګړو ټولیزه سرشمېرنه ترسره کول. دویم د ولسوالۍ په کچه د الکترونیکي تذکرو د مرکزونو پراخول او همدارنګه د ګرځنده ټیمونو د شمېر زیاتول. دریم د ډیپلوماټیکو اړیکو پر بنا د هیواد بهرمشت افغان اتباعو ته د الکترونیکي تذکرو خدمات وړاندې کول. څلورم د اسان خدمت تر چتر لاندې د چټکو خدماتونو لکه پاسپورټ، الکترونیکي تذکرې، د زیږیدنې کارت، د جواز کارت، د بهرنیو چارو وزارت کې د اسنادو طی مراحل کېدل، د موټر چلولو لایسنس او نور خدمتونو ترسره کول. پنځم د افغانستان بانک او مالیې وزارت پلاوي سره په همغږۍ د روڼتیا په مخه د عوایدو د بانکي کولو پروسې پر مخ وړل. شپږم د اقتصادي مؤسسو ځنګلونو او عمومي ټولیزو سروېګانو ترسره کول. اووم د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د سیسټمونو او جیو پورټالونو له لارې د راتلونکو ملي سروېګانو مدیریت او پلي کول.